57,000 روپۍ دا ولې زویه 3,60,000 روپۍ شوې ښه ټیک شو جی نور به هم زه خپلو ملګرو ته هم کوشش په دله کومه چې هغه تاسو له نورو پیسې هم راولېږي که عطاالرحمن نن ویډیو نوې کړی نه دې ماشومانو نه زه خبرېدم نه ترې د تالاش بانډګۍ دا خلک خبرېدو نه ترې دیر خلک خبرېدو نه ترې ټول پاکستان خلک خبرېدو نو دا اواز چت کو منګ رالو نور خلک به راشي دا د غوجلې په شان په یو کمره کې پاتې کېدو بهر به باران لګ و دننه به ډېر ورېدو غریبي وه که نه د لوی اختر کپړې نه دي اغوستي پیزار نه دي اغوستي په مشکلاتو کې نو که د دو ژوند بدل شي د یتیمانه نه دومره د سکول مدرسه دونه عطاالرحمن صاحب یو نوم ستاسو هم دی که د دې ماشومې د اواز تاسو نوی چوت کړی نو دو دا تکلیفونه مشکلات دا به په دې تکلیف مشکلاتو نه زه خبرېدم نه تې بل څوک خبرېدو نو د دو دپاره چې تا دا کوم اواز چوت کو د دې الله تعالی اجر درکړي شکریه مې ادا کوم الفاظ راسره چې ستاسو شکریه ادا کوم ځکه چې ستاسو دویم وزټ دلته رالی په دې خاورم قدم کېښودو د سبزادګل مرحوم په درېیمه ورځ چې د هغه رقم درېیمه ورځ وه د هغه غم نه و سوړ شوی تاسو راغلي وئ تاسو د هغو غږ اوچت کړو د دنیا ته مخ په سوشل میډیا ډېر زیات وایرل شو عطاالرحمن صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې د ټول نه اول دوی راله دې ځای ته د غم په درېیمه ورځ باندې ځان راورسوه د دې ماشومانو یتیمانو اواز یې اوچت کړو خلکو ته یې ورسوه د هغې نه بعد امجد غفور صاحب ته د دې چې نور خلک ناجوړې پلار په منډه راکړې وې چې سره ناجوړې به درې ورځې مې وشوې بچر مې ګړ ډېر څوک نشته چې ډاکټر نور هم هېڅ وس نه کېږي امي دې درته څه وایي امي هغه به راته څه وایي زموږ څه پیسې کم دي چې تا ډاکټر له ورسوم اول کور څنګه اوس څنګه دی اول ډېر وران اوس ښه صحیح شو ښه کار پرې روان دی اوس به سر ته ورسي ښه دا راته ووایه تا خو ډېر پښتانه خفه کړي وو که نه ستا خو پلار ډېر خوږي دا ظاهره خبره ده ټیک شو پلار د نه لاړو نو اوس په څه تکلیف شته تاسو ته نه پښتانه له څه ودرېده تکلیف ختم شو که نه بسم الله الرحمن الرحیم په شروع په نامه درویش جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی د پروګرام پښتو فنډ سره ستاسو د خوږ در ملګری عطاالرحمن ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم خپرونه د همیش په شان ولس ښېګړه لوړ دیر تالاش باغچه کلی دی جي یو هفته وړاندې تېر شوي جمعې په ورځ موږ انټرویو کړې وه د صاحبزاده ګل مرحوم په کور کې کوم چې یو چوکیدار و په تیمرګره کې مارکیټ کې به روزګار کو په 6,000 روپۍ نو ټوپک له وجې نه هغه په حق ورسېد ولګېد په تېر کې او دې دنیا نه رخصت شو د هغې واړه واړه بچنګي 15 لوریانې او د هغې سره یو ماشوم زوی هغه پاتې شو دا کور حالات تاسو کتلی و چې ړنګ و دیوالونه یې نه و پوه شوې بجلي پکې د 14 کالو نه راسې نشته اوبه پکې نشته هغې به خپل ژوند کوو خو څه ناڅه ګزاره به یې کوله نو هغې دنیا نه لاړو دوی یوازې شو دو قام قابله هېڅوک هم نشته هغه انټرویو خدای شته ډېر خلک هم خفه کړه او تاسو هم کته د ګلناز خبرو خدای کو ډېر زیات مو خفه کړي ولس هم خفه کړی ګلناز دا راته ووایه چې حالات څه ناڅه برابر شو بدل شو او ډېر برابر شو اول کور څنګه اوس څنګه دی اول ډېر وران اوس ښه صحیح شو ښه کار پرې روان دی اوس به سر ته ورسي ښه دا راته ووایه تا خو ډېر پښتانه خفه کړي وو که نه ستا خو پلار ډېر خوږي دا ظاهره خبره ده ټیک شو پلار د نه لاړو نو اوس په څه تکلیف شته تاسو ته نه پښتانه له څه ودرېده تکلیف ختم شو که نه
ښه دا راته ووایه چې تاسو سکول ته ځئ دا پنځه خوریانې نه ولې سکول ته ولې نه تلې څه وجه وه پیسې نشته پیسو د وجې نه به ته نه تلې ښه اوس پځې او چا چې دا ډونیشن راولېږو د امجد غفور صاحب په ترو باندې پوه شوې هغو ته راولېږو هغه پروګرام ډېر زیات خفه کړی ځکه چې تا پکې ډېر جړلي د ګلنازو نو هغه بایګانو ته څه ویل غواړې هغه ته زه دا غواړم چې زموږ دا کور صحیح کړو چې دیوالي ته نه راتاو کړو زموږ نور هېڅ وس هم نه کېږي هېڅوک هم نشته اول ډېره سخته وه اوس لږه سخته ده هغه بایګانو ته به دعا کوې ښه ها انشاءالله نور به هم څه تعاون کړي او ته به خپل سکول ته ځې ټولې خوریانې به وځې ښه ستاسو حالات به بدلېږي ښه ها صحیح شو یو جهان مننه دا و چې ګلناز څنګه تاسو انټرویو کتلو خدای شته ټول خلک ډېر زیات خفه کړی وو مونږ په خپله به ذاتي خود هم ډېر خفه کړي نو پروګرام چې امجد غفور صاحب وکتو بیا هغې خپلو ملګرو ته کتونکو ته مینوالو ته ولېږو نو په هغې ورسره ماشاءالله 3000 کم 18000 روپۍ ډونیشن وشو هغو نن راوړو او د دو حوصله افزایي هم راله پوه شوې د دو دا غږ هم واورېدو او ویم کتو او یو جهان مننه امجد غفور صاحب چې تاسو دیر ته رالې او بیا تلاش باغچی کلي ته نو تاسو دیر ته په راتګ تود هرکلی وایو درون هرکلی وایو ډیره مننه عطاالرحمن صاحب د خدمت تا کار الله تعالی د هر چا نه نالي د دې دپاره الله تعالی چې د چا څه ادا خوښ شی خلک مقرر کړي دي چې په هغې کې عطاالرحمن صاحب یو نوم ستاسو هم دی که د دې ماشومې د اواز تاسو نوی چوت کړی نو دو د تکلیفونه مشکلات دا به په دې تکلیف مشکلاتو نه زه خبرېدم نه تې بل څوک خبرېدو نو د دو دپاره چې تا دا کوم اواز چوت کو د دې الله تعالی اجر درکړي او الله دې تا مخ په وړاندې بوځي چې د نورو خلکو خدمت هم وکړي په دې ځای کې زه یو خبره کوم د کم یتیمانان خلک چې دي بې وسه خلک دي بې بسه دي محتاجه دي یا بیماران خلک دي دا د پاک نبی مهربان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم خصوصي ټولګی دی څوک چې د دې خصوصي ټولګي خیال ساتي نو د الله جل شانه شان چې دی بیا په جلال کې راځي مونږه چا کوم ویډیو وکړه عطاالرحمن صاحب خدای شته زه پرې ډېر زیات غمجن ځکه شوم چې هغه کمره ما ولیده د ماشومانو د حل مې ولیده او پلار یې وفات شو یتیمانان پاتې شو نو که تاسو کتلی د یتیمو او د کونډو او د بېوسه خلکو دپاره زم د ډېر وخت نه اواز اوچتومه الله پکې ډېر طاقت او قوت اچولی زم په هغه اواز کې مطلب دا دی چې کوم یو کار په اخلاص باندې کېږي په دې د هر انسان نفس او شیطان دی نو چې په دې کار کې نفس او شیطان نو چې انتهایی په مخلصتیا سره یو کار کوي نو دا به مخ په وړاندې باندې الله تعالی بوزي او د دې ماشومانو دپاره چې تا کوم اواز اوچت کو د دې مستقبل له دې سره بدل شو دا ډېره ښه خبره ده پاتې شوه تاسو وکتل چې ما دې ماشومانو ته 57000 روپۍ د لوی الله د رضا دپاره په وله کې خپلو مینوالو ته به نور هم اپیل کوم چې هغو سره نور ډونیشن هم وکړي ولې چې ما خو لا ویډیو نه راکړې ما د پیج نه تللی یوټیوب نه تللی هغو ته ما صرف په ټلیفون او په وټساپ رابطه کړې نو 57000 روپۍ دوی ته موږ راورسولې په هغې 57000 روپو کې 10500 روپۍ وله ما د خپل طرفه ورکړې د لوی الله د رضا دپاره ډېر خلک اکثر په دې ویډیوګانو باندې دا کم چې دا 50 روپۍ والا پیکیج کوي دا 50 روپۍ والا پیکیج کوي نو خو بیا وزګاري سي 50 روپۍ والا پیکیج کړي اپی تنقید هم کوي چې یاره مطلب دا تولید د ماشوم د سپټې دی ولې ونور کولې نو د دغه خلکو ته ځا یو اپیل کوم او بده ستا بده پښتو پوینټ چې دی په وساتت سره وته چې کم خلک په دې ویډیو خپکیږي چې د غریب سره لکه مته ویډیو مکوه نو د عطاالرحمن صاحب نمبر بدل زدر کما یا بل لدی په خپل درکې تاسو د سره په ټلیفون رابطه د ورځې خامخا یو پیره کوي او وتوای چې په کم ځای کې غریب دی نو زه ولا امداد کوم زه ولا کور رغم نو عطاالرحمن صاحب نن نه بس بیا ویډیو نه کوي خیر دی هغه خلکو ته هم دا کم 50 روپۍ پیکیج چې کوي دغه خلکو ته دا نور خلک نه دا په دې کور کې چې وزګار نه سي 50 روپۍ پیکیج کړي که عطاالرحمن نن ویډیو نه کړي نه دی ماشومانو نه زه خبرېدم نه تیر د تالاش باندې دا خلک خبرېدو نه تیر دیر خلک خبرېدو نه تیر ټول پاکستان خلک خبرېدو نو دا واشت کو منګرا نور خلک براشي دا د غوجلې پشان په یو کمره کې پاتې کیدو بهر به باران لګو دن نه ډېر ورېدو
غریبي وه که نه د لوی اختر کپړې نه دي اغوستي پیزار نه دي اغوستي په مشکلاتو کې نو که دو ژوند بدل شي د یتیمانو نو دوی د سکول مدرسه دونه پېژني که دوی سکول مدرسې ته لاړ شي نو مستقبل خو د دې ماشومانو رغېږي خو خوشحالېږي پې زما عربو نو زه عطا الرحمن صاحب بیا د دې علاقې د خلک چې په کوم مخلصتیا په اخلاص سره لګیا دي دلته لګیا دي په خپله مزدوري پکې شروع کړې د ګیلکاري پکې شروع کړې بلاکونه یې واغېستو دلته ول چاندې خلکو وکړې نو زه د دې علاقې د دې چشمې بانډګۍ د دې خلکو انتهایي شکریا ادا کوم او خراج تحسین ورته پیش کوم په اولني ځل مې څونه وخت نه چې زه د خدمت کوم خدمت خلک کوم نو بیا هم په اولني ځل یو علاقه ولیده چې خلک لګیا دي راپاڅېدلي دي او کور رغی ډېره مننه ډېر عزتمن شئ په خدمت خلک الله تعالی میلاویږي او عطاالرحمن صاحبو په عباداتو او په عملیاتو باندې جنت میلاویږي او په خدمت خلک الله میلاویږي چې الله درته میلاو شو مزه یې به کوې انشاءالله ډېره مننه امجد غفور صاحب ډېره ډېره شکریه الله دې خوشحاله کړه دا و جي امجد غفور صاحب او د دې خدمات خدای شته په پولیس ډپارټمنټ کې هم شته ایس آی په نوم او د دې نه علاوه چې سوشل اکټیویټیز څونه هم کوي که نه خدای شته ډېر بې انتهایي کوي دې د ډېر ایم این اے له ایم پی اے له ناظم له کونسلر له ماته یې ورکړو جي شکست یې ورکړو او خبرو دلته رانله چې 2 روپۍ تعاون ورسره وکړو دا وله دا سواد د سیمې نه راغی 3-4 ګنټې لارې ووله دلته راغی نو د هغو نه هم زما ډېره غټه ګیله ده شکوه د دوی ته ګیله ده پوه شوې رانله زه خو یو د سوات د سیمې د امجد غفور صاحب ډېر مشکور یم چې هغه دلته راغی دیر ته او باید د دوه اواز یې اوچت کړو د دوی د اواز یې واورېدو او کم از کم دغه 3,000 روپۍ والا ډونیشن هم راوړو زه ډېر شکریه ادا کوم دا وخت جي موږ سره وسیم بای موجود دی سوشل اکټیویسټ دی د وادي تالاش لپاره د ډېر غټ خدمات دي چې چېرته هم غریب شي یتیم وي نو دوی مونږ کال کې یاره تاسو راشئ نو دې ته به چا پلارین کار وکړي ځکه چې ډېر روغ سړی دی ډېر پاک سړی دی او د دې ټول کریډ موږ دوی له ورکوو یو جان مننه وسیم بای چې تاسو موږ له دعوت راکړو بیا رالو او د دوه حالت به انشاءالله بدلیږي د دې ټول کریډ موږ تاسو له درکوو جي ډېره زیاته مننه عطاالرحمن صاحب شکریه مې ادا کوم او الفاظ راسره چې ستاسو شکریه ادا کوم ځکه چې ستاسو دویم وزټ دلته رالی په دې خاور هم قدم کېښودو د سبزادګل مرحوم په 3 ورځ چې د هغه رقم 3 ورځ وه د هغه غم نه و سوړ شوی تاسو راغلي وئ تاسو د هغو غږ اوچت کړو د دنیا ته مخو په سوشل میډیا ډېر زیات وایرل شو د ماشومانو درد د هغو غم او خصوصي نن امجد غفور صاحب د سوات د سیمې نه دلته تشریف راوړی دی د دیر په خاورو خاص کر د بانډګۍ تالاش باغچې په یو کلي باندې هغو دلته قدم کېښودو د هغو په خاوره باندې ډېر زیاته مننه کوم عطاالرحمن صاحب تاسو کتی شئ د کیمرې په لیکه باندې کنسټرکشن شروع دی په دې کور کې چیردیواري ده او کامره ده او زموږ سره په دې ټیم کې خان محمد صاحب او یعقوب صاحب د هغو هم ډېر زیاته مننه کوم چې هغه په اولني ورځ نه په دې غم درد او د کور په کنسټرکشن کې شروع دي هغو خپل کارونه سټاپ کړي اینو ټایم دلته موجود دي سهار ماښام او ورسره د لاس خپل خدمت هم کوي او چا چې تعاون کړی زموږ سره په دې او بیا خاص کر امجد غفور صاحب چې کوم ډونیشن دلته وړو د هغو سره چا تعاون کړی دی ډونیشن یې کړی د هغو هم زیاته مننه کوم هغو الله جزای خیر ورکړي او چې د ماشومانو سره غم درد کې شریک شو او بیا خاص کر مخیر حضرات زما گزارش هم دی چې د کور کې کار روان دی د ماشومانو سره چې کوم ایجوکیشن دی هغه په کې اوس مرسته وکړي دی ځکه چې سکول ته نه ځي مدرسه کې چې کوم نه ځي مدرسې په دغه کې اوس تعاون وکړي د سکول په دغه کې خصوصي عطاالرحمن صاحب یو جهان مننه دلته راتګ ډېره مهرباني ډېره شکریه دا وسیم بای جي او موږ خبر کړو دلته رالو دوه اواز مونږ کېښودو او الحمدلله د هغو چې کوم حالات هغه هم چینج شو رب دې وکړي چې دوی کور جوړ شي او دوی هم ښایسته مستقبل ترلاسه کړي دا یتیمانان دا وخت را سره خان محمد بای هم موجود دی دوی هم پکې ډېر غټ رول دی جي تاسو پیسه ویل غواړئ خان محمد بای بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو موږ عطاالرحمن صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې د ټول ناول دوی راله دې ځای ته د غم په 3 ورځ باندې ځان راورسوه د دې ماشومانو یتیمانو اواز یې اوچت کړو خلکو ته یې ورسوه د هغې نه بعد امجد غفور صاحب ته د دیر په خاوره ته په راتګ باندې هرکلی ووایو د هغوی ډېره زیاته شکریه ادا کوو
د دې سره سره امجد غفور صاحب ویډیوګانې موږ ګورو هغوی د ټولو یتیمانو آواز اوچتوي نو زموږ هغوی باندې دومره پراوډ دومره فخر کوو دومره داد ورکوو چې زما دا ارمان و چې یاره زه د دوی سره په ژوند کې یو ملاقات وکړم دوی پسې به موږ سوات ته ځو کلي ته به پسې ځو هغه ارمان هم الله پوره کړو هغوی دلته په خپله راغلل د یتیمانو آواز د اوچتولو لپاره راغله زموږ هغه ملاقات ورسره هم وشو ډېر زیات پاک او نیک سړی دی د دې ماشومانو چېرته چې یتیمان یې د هغوی آواز اوچتوي د هغوی سره مرسته کوي کومک کوي هغوی نن دلته راغله د هغوی سره نقد تعاون اعلان هم وکړو مرستې ورسره هم وکړه او د نورې مرستې لپاره یې ورته هم تنوټه په چې یاره د دې دپاره به موږ هر قسمه کوشش کوو او د کمې پیسې چې دوی ته رالې نو د امجد غفور صاحب د مشورې مطابق د هغوی په مشوره باندې د دې ماشومانو دپاره به په موږ څه د روزګار د روانولو کوشش کوو چې انشاءالله دوی ته هره میاشت بیا څه آمدن راځي د هغې نه دې نه علاوه کار شروع دی په بلډینګ کې نو دا د دې کلي هلکان چې کوم دی کسان غریبان د خپل کوشش باندې روان دي د دې سره مرسته وکړي چې د دې بلډینګ دا کار کوم دی دا پوره شي مکمل کړی شي کم خلک چې زموږ اواز اوري ټولو ته اپیل کوو عاجزانه چې دا طاهررحمن صاحب په وساتت سره د امجد غفور صاحب په وساتت سره د دې ملګرو په وساتت سره دلته خپل امدادونه راورسوي او د دې بلډینګ دا کار مکمل شي او د دې ماشومانو د سکول او د دې د مدرسې او د سبقونو ذمهواري چې کوم د هغه هم امجد غفور صاحب د خپل طرف نه قبوله کړله نو الله دې دوی له هم جنتونه ورکړي د دې بدلې دې ورکړي طاهررحمن صاحب د الله د دې ډېره اجر او بدل ورکړي او د ټولو ملګرو چې څوک هم د دې سره لاس کوي څوک هم د دې سره مرسته کوي د ټولو ډېره زیاته شکریه د یتیمانو د طرف نه ادا کوو ډېره زیاته مننه شکریه ډېره شکریه ډېره مننه جی ډېره شکریه دا خان محمد بھائی او یعقوب بھائی دی جی وسیم سرهند دی دوی له موږ ټول کریډ ورکوو جی دوی پکې ډېر غټ رول ادا کړو زما به ټولو پښتنو ته ګزارش وي چې پر سکرین چې کوم نمبر ښکاري جي دا د وسیم بھائی دی سوشل ایکټیویسټ دی د دوی قام قبیله هېڅ څوک هم نشته دا واحد سړی دی د دې نمبر پکې موږ ورکړی دی دا د دوی نمبر ډېر پاک سړی دی چې څونه هم تاسو تعاون کول غواړئ نو تاسو د وسیم بھائی سره ضرور کانټیکټ وکړئ چې دا کور او دا جوړښت جوړ شي دا جوړښت روان دی صحیح ده جي نو چې دا جوړ شي انشاءالله دوی به ښایسته ژوند ترلاسه کړي د سوکالۍ د خوشحالۍ کوم چې زموږ بچي کوم چې زموږ خوریانې کوم چې زموږ ورورونه تېروي پکار چې هغه ژوند دوم تېر کړي نو دوی سره تاسو ضرور ودرېږئ دا د نن ورځې خپرونه خپل کور با طاهررحمن له ورکوي اجازت په ډېر بخښونکي رب جل سپارم